د بحث دوهمې برخې ته رسیږو. دوهمه برخه به اووه دقیقې وخت ولري. لومړی غواړم ووایم چې تاسو وویل د دې لپاره چې نړۍ نه وه موجوده، نو وخت هم نه و موجود او هیڅ شی نه و. ولې نه و؟ خدای موجود و، یو وجود و، خدای که نه. نو کله چې خدای موجود و باید وخت هم موجود وای. داسې نه ده چې هیڅ شی نه و خو خدای موجود و. ښه، اوس پام وکړئ. تاسو وویل چې ثابته کړئ چې تاسو هم منطق لرئ او زه هم منطق لرم. د خدای ثبوت زما دنده نه ده. بیرتون رسل ډیر ښه ویلي دي. که زه ادعا وکړم چې یو چایجوش د مریخ په شاوخوا کې ګرځي، د مریخ په څلورو خواو کې د چایجوش د شتون ثابتول ستاسو دنده نه ده، دا زما دنده ده، ځکه ادعا ما کړې ده. دینداران ادعا کوي چې خدای موجود دی. زه یې ولې ثابته کړم چې خدای موجود نه دی؟ تر هغې چې ما قانع نه کړې زه یې نه منم. دا ستاسو دنده ده، زما دنده نه ده. دوهم، تاسو د خلا په اړه خبرې کوئ. کله چې د خلا په اړه دین چیلنج شي، کله چې داسې څه وویل شي نو غوغا راپورته کیږي. کله چې څوک دین چیلنج کوي، دین په مختلفو ځایونو او په مختلفو وختونو کې د ساينس د مخنیوي هڅه کړې ده. برتون رسل د دین او ساينس په نوم یو کتاب لیکلی. هغه ولولئ، حتما به مو خوښ شي. دا د مذهب تاریخ دی چې له ساينس سره یې همداسې چلند کړی دی. ښه، په هر حال اوس راځئ فکر وکړو چې د دین نشتون او پر خدای ایمان انسان ښه کوي. نو یو کار وکړئ، د نړۍ نقشه راواخلئ او هغه ځایونه چې دینداران پکې زیات دي په نښه کړئ. هر ځای چې وي، که د لاتیني امریکا وي یا منځني ختیځ یا د ختیځ اسیا یا د هند مذهبي سیمې، دغه نقشه په یوه طرف کې کیږدئ. اوس یوه بله نقشه راواخلئ او وګورئ چې بې عدالتي، ظلم، د ښځو پر حقونو تیری او تاوتریخوالی، ظلم او دیکتاتورۍ چیرته زیاتې دي. نقشه به هماغه وي. تاسو ماته ووایاست دا استعمال طریقه یې څه ډول ده؟ د خدای د استعمال طریقه ووایاست. حتی د هغو دواګانو د استعمال طریقه ووایئ چې په کوڅه کې هم پلورل کیږي. د دې له استعمال څخه هیچا ګټه نه ده اخیستې. او بدترین هیوادونه او بدترینې ټولنې هغه دي چې د خدای په نوم بې عدالتي او ظلم کوي. دوی غلط کوي یا صحیح، دا ما پورې هیڅ تړاو نه لري. د استعمال له لارې څرګندېږي. د ویسکي بوتل مو شاید لیدلی وي، سور رنګ لري. کله چې رڼا پرې ولګېږي نو ډېر ښکلی ښکاري. زیان یې هیچا ته نه دی رسېدلی، مګر د دې لپاره چې غلط استعمالیږي نفرت ترې کوي. د استعمال تصور غلط دی او تل دا ډول تصور شوی دی. تاسو د بشریت تاریخ ته وګورئ، ننني هندستان ته وګورئ، ټولې نړۍ ته وګورئ چې څه روان دي. تاسو څنګه استفاده ترې کوئ؟ د ایمان خاوندان چې پر خپلو خدایانو کلک باور لري څنګه خلک دي؟ آیا دوی منصفین دي، عادل دي، له خلکو سره عدالت کوي چې ښه انسان شي؟ نو بیا د دې دوا ګټه څه ده؟ د دې دوا فایده څه ده؟ ښه، که رښتیا هم ګټه ولري زه یې استعمالوم، خو زه هیڅ ګټه پکې نه وینم. زه غواړم یو بل څه هم ووایم. که یو څوک هم دیندار وي او هم ښه انسان وي، زه ورته ډېر احترام لرم، ځکه زما په باور د یوه دینداره انسان ښه اوسېدل د یوه عادي انسان له ښه اوسېدو څه چنده سخت کار دی. هر شی یو حد لري. تاسو تر دې حده توان لرئ، له هغه زیات نه. زه تر دې اندازې وزن پورته کولی شم، له هغه زیات نه. تاسو تر دې واټنه یو شی لیدلی شئ، له هغه اخوا نه. همداسې سالم عقل وایي چې تاسو هم په نیکۍ کې خپله برخه لرئ. اوس که تاسو سهار عبادت ځای ته ځئ، لمونځ ادا کوئ او بیا بهر راځئ، له ځانه سره فکر کوئ چې ډېر ښه کار مو وکړ او د نیکۍ لویه برخه مو ادا کړه، خو له دې څخه هیچا ته ګټه نه ده رسېدلې. زه هیڅکله عبادت نه ترسره کوم. زه مجبور یم یو چاته خواړه ورکړم، له یوې کونډې سره مرسته وکړم. زه د نیکۍ خپله برخه څنګه پوره کړم؟ تاسو مذهبي خلک خپله برخه په تر ټولو بې فایدې کارونو مصرفوئ. که له دې وروسته بیا هم ستاسو په وجود کې شرافت پاتې شي، نو دا د ستاینې او درناوي وړ دی. یو شی شته چې زما ډېر خوښیږي، هغه دا چې دواړه پوهان وخته ژمن دي. په ټاکلي وخت یا تر هغه مخکې خپلې ویناوې پای ته رسوي او په خپلو څوکیو کښېني.
دلته د بحث دوام پړاو بشپړ شو. اوس د بحث دوهمه مرحله یعنی د استدلال رد ده او له هغې وروسته متقابلې پوښتنې دي. نه، ستاسو د بحث پړاو بشپړ شو ښاغلیه. د مکتبونو په درسي کتابونو کې د ښاغلي پریمچند لیکلې کیسه پنج پرمشور لوستل کیږي. تاسو ډاډه اوسئ، زه به اجازه ورنه کړم چې تاسو له دې پړاو څخه محروم شئ. اصلي ستونزه دا ده چې د جاوید صاحب په نزد د خدای تصور واضح نه دی. هغې وویل چې د نړۍ له شتون مخکې یقینا خدای موجود و، نو له همدې امله باید وخت هم موجود و. وخت د نړۍ یوه برخه ده او هغه خدای چې موږ یې عبادت ترسره کوو له وخت څخه پورته دی، ځکه هغه د وخت خالق دی. کله چې هغه په خپله وخت پیدا کړی وي نو څنګه کولی شي په خپله د وخت برخه وي؟ کله چې هغې خلا پیدا کړی وي نو څنګه کولی شي چې په خلا کې واوسي؟ که هغه په خپله د وخت او خلا پابند وي نو بیا هغه څه شي پیدا کړي دي؟ نو دا پوښتنه غلطه ده چې که خدای موجود و یقینا وخت هم موجود. هیڅکله داسې نه ده. موږ د وخت پابند یو خو خدای د وخت پابند نه دی. موږ له فزیکي نړۍ سره تړاو لرو او هغه له طبیعت څخه په لوړ مافوق الطبیعه حقیقت دی. او بله خبره ده چې هغې د چایجوش مثال راوړ چې په اسمان کې ګرځي او ممکن د بارټون رسل له کتاب څخه اخیستل شوی وي. په هر صورت اصلي ستونزه همدا ده، موږ شیانو کې توپیر نشو کولی. کوم مثال چې تاسو ورکړی یوازې یو خیالي بڼه ده، خو هغه څه چې زه یې ثابتوم یو منطقي اړتیا ده. که تاسو د خیالاتو نړۍ ته داخل شئ هر څه تصور کولی شئ او تصور وکړئ. مثلا جوپیټر یو خړ رنګی فیل دی او یو پښه یې اوږده ده. خو دا تصورات په نړۍ څه اغیزه لري؟ له دې څخه منطقي اړتیا نشي ثابتېدلی. زه د ابتدایي علت او واجب الوجود په اړه خبرې کوم چې له نړۍ پرته ممکن نه دی. بله خبره ده چې ساينس دین چیلنج کوي او داسې نور، خو دا زموږ د بحث موضوع نه ده. که زه په دې اړه بحث وکړم نو زما وخت ضایع کیږي او زموږ بحث هم د دین په اړه نه دی. زما دین او په ځانګړې توګه زما نړۍ لید ساينس نه ردوي، خو پر سایناتیزم انتقاد کوي چې ما مخکې هم تشریح کړی دی. هغې وویل چې د نړۍ دوه مختلفې نقشې راواخلئ. ښاغلیه، ما د کورنۍ دنده ترسره کړې. د منځني ختیځ نقشه مې هم رااخیستې او د اروپا هم. یوه نقشه د مذهبي خلکو او بله د لیبرالانو او ملحدو سیمه ده. زما لپاره څرګنده شوه چې په غیر مذهبي سیمو کې د جنسي تیري کچه ډیره لوړه ده. زه دا خبرې له ځانه نه کوم. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یو 80 سلنه ښځې چې کار کوي د کار پر ځای کې جنسي ځورونه تجربه کړې ده. خو دا کار په منځني ختیځ کې نه دی شوی ځکه هغوی مؤمنان. او بله خبره ستاسو وویل چې د یوه دینداره کس ښه اوسېدل زموږ له ښه اوسېدو څخه ډېر سخت. معنا یې دا ده چې له خدایه پرته ستاسو په نزد د ښه او بد لپاره بل معیار هم موجود دی. زه غواړم په آزاد بحث کې په همدې موضوع تفصیلي خبرې